الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي. حدیث نمبر 908. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې هر ځای د الله څخه ویریږه، که دې یو ګناه وکړله د هغه ګناه څخه وروسته نیکي کوه، ځکه نیکي هغه ګناه ختموي. محترمو عزتمنو، دا حدیث ډیر جامع او مانع دی. اول خو مسلمان ته هر وخت پکار ده چې د الله څخه ویره کوي، د هر وخت دا ایمان وي که زه یو غلط عمل کوم الله ما ویني، الله ما ته ګوري، کرامن کاتبین مې دغه عمل لیکي. پکار دا ده چې دی د هغه ګناه څخه ځان وساتي. که چیرې انسان دی کمزوری دی، ګناه ځین وسوله، نو د ګناه څخه وروسته خو دی نیکي کولی سي. چې څنګه د ګناه وکړه فورا یو نیکي وکړه، څومره دې په وسه وي هغومره صدقه وکړه، صدقه دې په وسه نه وي او دس تازه که 2 رکعته نفل وکړه، د الله څخه معافي وغواړه، د الله څخه بخشش وغواړه. که دې دا هم په وسه نه وي استغفار خو ووایه، 100 واره خو استغفار ووایه، الله به دې هغه ګناه در ختم کړي په دغه نیکي سره. خو غم دا دی موږ ګناه کوو، پر ګناه بولو نه، د ګناه څخه وروسته موږ د بلې ګناه په تلاش کې. دا خو مه شولو چې د هغه ګناه څخه وروسته یو نیکي وکړو، هغه ګناه په ختم سي، بلکې د هغه ګناه څخه وروسته د بلې ګناه په تلاش کې په فکر یې پسې. عزتمنو، په دې حدیث باندې عمل وکړي، هر وخت د الله څخه ویره کوي. که چیرې انسان د کمزوري د ګناه د څه وسوه، فورا یو د نیکي کار کوه چې هغه ګناه په ختم سي. لیکن موږ عملنامې د ګناهو څخه ډکې کړي دي، د ګناه څخه وروسته نیکي نه بلکې د بلې ګناه په فکر کې. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.